یو وخت په یو ښکلي سلطنت کې یو مهربان او عادل پاچا او یو نرمزړه ملکه اوسېدل. هغه سلطنت دومره ښایسته و چې هر سهار به لمر په مسکا راخوت، مرغان به په خوږو اوازونو سندرې ویلې او خلکو به په خوشحالۍ خپل ژوند تېراوه. پاچا ډېر عادل او ملکه د خلکو په دردونو پوهېدونکې وه. دوی به تل هڅه کوله چې د خپل ولس هر غم کم کړي. خو د دې ښکلي ښار نه لږ لرې د یو آرام سیند په غاړه یو بوډا سړی ژوند کوه چې خلکو به ورته بابا سالګر ویل. هغه ډېر بې وزله و، نه یې اولاد درلود او نه یې څوک درلود چې مرسته ورسره وکړي، او یوازې له خپلې مېرمنې سره یو ځای اوسېده. نو مجبور شو چې کچکول په غاړه کړي او له خلکو سوال وکړي. خو دا سړی یو عجیبه طبیعت درلود چې لږ څه به یې پیدا کړل، ډېر ژر به یې له لاسه ورکول. اوف، زه څومره بدبخته یم چې قیمتي شیان لاسته راوړم او بیرته یې له لاسه ورکړم. دا به زما بدبختي بدقسمتي دا ټول عمر مې همداسې تېرېږي. مېرمنې د غرمې لپاره څه لرو او که نه د غرمې لپاره یې وخورو تر څو وږي پاتې نه شو. نه خاونده، هیڅ نه لرو چې غرمې ته یې وخورو. ان ګاونډیان هم نشته دی چې د غرمې لپاره یو څه راکړي. سمه ده مېرمنې، زه به لاړ شم چې سوال وکړم د غرمې لپاره څه خوراک تیار کړم چې دواړه یې وخورو. سمه ده، ناوخته نه کړې چې زه زیاته وږې یمه. سمه ده مېرمنې، زه به اوس لاړ شم او سوال به وکړم، بیرته به ژر کور ته راشم. زه به ښار ته لاړ شم، که څه هم پرون خلکو مرسته ونه کړه، نن به پاچا ریحان او ملکه مې مخې ته راشي او کومک به راسره وکړي. نو دا کومک به مې د ډېر وخت لپاره له غریبۍ او بېوزلۍ وساتي. نو له همدې خبرو سره سم پاچا او ملکه غوښتل د تفریح لپاره له ماڼۍ څخه ووځي او د خپل ولس حال واخلي. ګرانه راځه نن بهر د تفریح لپاره وځو. له یو خوا به د خپل ولس د حال پوښتنه وکړو او د هغوی حال به وګورو، او له بلې خوا به تفریح هم وکړو. ستا څنګه خوښه ده ګرانه؟ ولې نه ګرانې مېرمنې، دا خو ښه خبره ده. تفریح به هم وکړو او له خپل ولس به هم خبر شو چې په کوم حالاتو کې دي، کومه ستونزه خو نه لري. نو راځه ګرانه چې بهر لاړ شو. همدا وه چې پاچا او ملکه له دې ځایه څخه ښار ته وځي تر څو د خپل ولس حال وپوښتي. پاچا او ملکه دې ژوندی وي. ګرانه باچا، راته ښکاري خلک مو خوشحاله او له موږ څخه راضي دي. ولې نه ګرانې مېرمنې، دا داسې ښکاري خلک مو هوسا او ارامه دي. ګرانه پادشاه، یو غریب سوالګر ته مو پام نشته دی؟ هغه سوالګر چې ډېر بدنصیبه او بدبخته دی، ته ورته وګوره، هغه دی، مخ ور واړوه ای پاچا. دا بوډا سوالګر څوک دی زموږ په پاچاهۍ کې؟ او بوډا سوالګر دا مو څنګه له یاده ویستلی؟ نه ګرانه، دا هغه بدبخته بوډا دی چې مخکې مو هم ورسره مرسته کړې، خو اوس هم سوال ټولوي. راځه مېرمنې چې ورشو، دی ولې هر وخت سوال کوي؟ خدای په رضا کومک وکړئ، خدای په رضا کومک وکړئ. ای بوډا، ته ولې هر وخت دلته ناست یې او سوال کوې؟ دا څه علت دی؟ که څه هم موږ تا سره مخکې کومک هم کړی و. زما ګرانه پاچا ما سره د کومک کړی و، خو هغه رانه ورک شو او اوس سوال کوم. مېرمن مې کور کې وږې ده. سمه ده، خو دا ځل به زه تا ته 100 د سرو زرو طلاوې درکړم چې د دې وروسته به سوال نه کوې، ځکه دا د سرو زرو طلاوې ستا د ټول ژوند لپاره بسنه کوي. سمه ده ملکې، موږ له ستا له پاچاهۍ څخه راځي او له دې وروسته به هېڅکله هم سوال ونه کړم. له دې سره سوالګر ډېر زیات خوشحاله شو، طلاوې یې لاس کې واخیستې او د کور په خوا روان شو. خو له دې پاچاهۍ څخه لرې بوډا په لاره کې یو څوک ولیدو چې لاسنیوي ته یې سخته اړتیا لرله. سوالګر کولی شو چې یو یا دوه طلاوې ورکړي او ویې ژغوري، خو تاسې یې ونه کړل او لږ وړاندې په یو غله باندې پیښ شو. ای بوډا، څنګه داسې خوشحاله یو کوم طرف ته روان یې؟ زه غواړم کور ته لاړ شم، مېرمن به مې راته په تمه وي. خو په لاس کې دې څه دي؟ دا خو د پیسو کڅوړه ښکاري. هو، له ما سره 100 د سرو زرو طلاوې دي. چپ زر کوه، دا 100 طلاوې راکړه، ګینې له منځه دې وړم. سمه ده، دا واخله، ما ته څه مه وایه، زه په کور ته لاړ شم، مېرمن مې راته په تمه ده. راکړه او زه له دې ځایه ورک شه، دلته دې ونه ګورم. نو له همدې سره بوډا له دې ځایه تښتي او له ځان سره وایي، هی طلاوې، ټولې طلاوې مې لاسه ورکړه، زه څومره بدبخته یم، بیا به سوال کوم، زه به اوس کور ته لاړ شم. ګرانې مېرمنې، ټولې پیسې مې له لاسه ورکړې، هر څه له منځه لاړه، زه به په دې دنیا ډېر بدبخته یم. ولې سړیه څه شوي دي؟ څه شی دی له لاسه ورکړ؟ ګرانې مېرمنې، 100 د سرو زرو طلا مې له لاسه ورکړې.
دا سل د سرو زرو طلاوې دې له کومه کړې وې؟ تا راته پاچا راکړې چې لاره کې غله راڅخه مخامخ شو او ټولې طلاوې راڅخه واخیستلې. زه به هم له دې وروسته سوال کوم. بیا بدبخت او غریبي شروع شوه. راځه سړیه، موږ همداسې بدبخته یو. کور کې کښېنه او یو هفته بعد به سوال ته وځې. نو له همدې سره یو هفته تېرېږي او بوډا یو ځل بیا وغوښتل چې ښار ته لاړ شي او سوال وکړي. مېرمنې زه به ښار ته لاړ شم چې سوال وکړم چې خوراک پیدا کړم، هسې نه چې په وږې خېټه مړه شو. سمه ده سړیه، زه لاړ شه، خو پام کوه چې دا ځل پادشاه دې ونه ګوري. سمه ده مېرمنې، زه لاړم. نو له همدې سره بوډا له خپلې مېرمنې له خوا لاړ او د ښار په طرف روان شو. الله دې وکړي چې سمدستي راته لږ څه پیدا شي او د کور په طرف روان شم، هسې نه چې پاچا مې وګوري او شرمنده شمه ورته. نو بوډا په همدې ځای کې کېناست او له خلکو یې سوال کول شروع کړ. خدای په رضا کومک وکړئ، خدای په رضا کومک وکړئ. بیا پادشاه او ملک یې غوښتل چې د ښار سیل ته ووځي او له ښاره لیدنه وکړي. اوس خلک زر کومک وکړي چې کور ته لاړ شم، خدای په رضا کومک وکړئ. کله چې پاچا او ملکې بوډا سوالګر ولیدلو، حیران یې کړل او له ځان سره یې وویل: دا بوډا بیا سوال کوي، دې ته خو موږ سل طلاوې ورکړي، بیا ولې سوال کوي؟ سمه ده، راځه دا پوښتنه له سوالګر وکړو چې څه ورسره شوي او ولې سوال کوي. بوډا ته ولې بیا سوال کوي؟ تا سره خو موږ سل د سرو زرو طلاوې مرسته کړې ده. نو له همدې سره بوډا ټولې خبرې چې له دې سره شوې وې پادشاه ته وکړې، خو دا ځل پاچا بوډا سوالګر ته الماس ورکړ چې بیه یې 100 د سرو زرو طلاوو هم زیات و. سوالګر الماس په لاس کې پټ واخیست او د کور په طرف روان شو. نو بوډا سوالګر بیا ځل یو محتاج بنیادم ولید چې مرستې ته یې اړتیا لرله، خو بوډا ورسره مرسته ونه کړه او په خپله لاره لاړ. کله چې بوډا کور ته راغی نو ګوري چې مېرمن یې کور کې نشته دی. ګرانه مېرمنې چېرته یې؟ زیره مې درته راوړو. مېرمنې چېرته یې؟ زما څومره خیال دی مېرمن مې په کور کې نشته، چېرته به تللې وي. زه به الماس په تش دیګ کې کېږدم او اوس به ویده شم. کله چې مېرمن مې راغله الماس به ورته وښیم او زه به بازار ته لاړ شم او خرڅ به یې کړم. په همدې ځای کې بوډا څخه انشاءالله له یاده ووت او ویده شو. کله چې مېرمن کور ته راغله او خپل خاوند یې ویده ولید نو ویې ویل: خاوند مې ویده دی، زه به اوس لاړ شم او تیږې کې به اوبه راوړم. چې کله راغلم نو له خاونده به وپوښتم کړم چې څه یې راوړي دي. نو له همدې سره مېرمن تش دیګ واخیست چې خاوند یې پکې الماس اچولی او د سیند طرف ته لاړه. نو کله یې چې دیګ سیند ته ښکته کوه نو الماس یې سیند ته وغورځول، خو مېرمن خبره نه وه او د کور په طرف بیرته روانه شوه او له همدې سره کور ته ورسېده چې خاوند یې راویښ شوی و. اوس دا دیګ چېرته وړو؟ دا مې سیند ته وړی و چې اوبه پکې راوړم. نو دې کې څه خبره ده؟ بیا مې له لاسه ورکړو، بیا فقر او غریبۍ سره مخامخ شو. نو له همدې سره بوډا تندي له ټک ورکړ او افسوس یې وکړ چې بیا یې الماس له لاسه ورکړ. نو له همدې سره یو میاشت تېره شوه. ښځې زه به اوس بیا سوال کوم، زه به اوس د ښار په طرف بیا شرمنده او پښیمانه لاړ شم. خدای دې وکړي چې دا ځل مې پاچا ونه ګوري. سمه ده خاونده، احتیاط کوه چې بیا دې ونه ګوري، کوي هم لیدلې ځان غلی کړه. نو له همدې سره بیا بوډا د ښار په طرف روان شو او خلکو یې سوال کوو چې پادشاه بیا په همدې لاره تېرېده چې دا بوډا یې ولید نو خوا یې ورته بده شوه. دا وګوره، دا زما څومره خیال دی په سوال اموخته شوی دی او سوال کوي. کیدای شي په سوال اموخته شوی وي. ای بوډا ته ولې سوال کوې؟ علت دې څه دی؟ موږ پرې پوه کړه. نو له همدې سره بوډا ورته همغه کیسه وکړه څه چې ورسره پېښ شوي وو. نو دا ځل ملکې وویل: ګرانه باچا، موږ د دې نصیب نشو بدلولی. راځه نن به ورسره 1 روپۍ کومک وکړو چې خالص د نن ورځې خرچه برابره شي. سمه ده ګرانې ملکې، زه به ورته 1 روپۍ ورکړم چې خالص د نن ورځې مصرف یې وشي. نو له همدې سره پاچا بوډا سوالګر ته 1 روپۍ ورکړ او بوډا د کور په طرف روان شو. نو په لاره کې د سیند پر غاړه له یو کب نیونکي سره مخ کېږي چې یو کب یې ډېر په ځمکه لټ پلټ کېږي او د بوډا ورته خوا بده شوه. کب نیونکي، دا کب په څو دی؟ زه یې اخلم. دا کب په 1 روپۍ دی، که اخلي 1 روپۍ راکه او کب واخله.
سمه ده دا دې واخلک او کپ راکړه. نو له همدې سره بوډا بیرته کپ سیند ته غورځوي او د کب له خولې هغه الماس چې میرمن یې ورک کړی و بیا پیدا کړه او بوډا د لاسونو پړک پړک شروع کړ او په جګ اواز یې له ځان سره وویل پیدا مې کړه پیدا مې کړه. نو له همدې سره هماغه غل چې له بوډا یې سل د سرو زرو طلاوې تختولې وې په سیند غاړه تېرېده نو ګومان یې وکړ چې بوډا پیدا کړ نو ورغی او ویې ویل خیر دی حال چاته مه وایه دا دی ستا سل د سرو زرو پیسې دا دی واخله ټولې درکوم. بوډا چې اولاد یې نه لرو او د ګدایي حوصله یې ورځ په ورځ کمېدله ناڅاپه شتمن شو او له احتیاجه راووت. نو ګرانو ملګرو آیا تاسو له دې کیسې څخه پند واخیست په کامنټ کې یې موږ ته ووایاست او د نورو ښایسته اسلامي کارتوني ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.